الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزت منذ دا الله تعالى دا مبارك كتاب وآيات شريف مولستو دا درود شريف دا صلاة دا سلام پبارکی الله تعالی دا آیت مبارک کی دا خپل صلات ذکر کی چې الله تعالی صلات را لیگی په خپل نبی صلی الله علیه وسلم او دا الله تعالی فرشتے صلات لیگی دا دعاگانو تذکرہ الله تعالی فرمائل دا. بیا مومنانو تا الله تعالی حکم کی چې تاسو په حضور پاک صلی الله علیه وسلم صلات وای او سلام په وای. دا آیت شریف متعلق سو خبر محکم ذکر شوی وی. د علماء کرامو ارشادات د صلات او د سلام په باره کې چې درود شریف ادب سره ویل پکار دی، عقیده سره ویل پکار دی، او د دې لپاره چې کوم انداز او طرز اختیارول پکار دي نو چې هغه عملی شي نو هغه فیوز او برکات انسان ته بیا زر محسوسیږي. یعنی برکات او فیوزات د درود شریف هغه چاته نصیب کیږي. آداب د درود شریف چې څوک خپل کی نو په آداب د درود شریف کې لومبنه ادب چې دی نو هغه دا الله تعالی د حکم د تعمیل نیت ته چې دا مونږ درود شریف وایو، اللهم صل وایو، سلام پیش کو، نو دا مونږ ته زمونږ د پروردگار حکم دی. نو مونږ د حکم ربی په تعمیل کې درود شریف وایو. په ټولو اغراض او مقاصدو کې د ټولو نه اولنې مقصد د درود شریف هغه د الله تعالی د حکم تعمیل دی چې مونږ د خپل رب حکم پځای کوو. زمونږ پروردگار به په دې درود شریف مونږ ته سره کوي. دا خداغه خوخه ده. یو مزدور ته حاکم یا یو آقا یو مالک حکم کوي چې دا کار ته وکا، نو د مزدور او د نوکر ذمہواری دی چې د آقا حکم پځای کی. چې څنګه وته هغه حکم کړی چې هغه سي کار وکي نو آقا ته او مالک ته بیا ډېر خوشاله. نو مونږه مزدوران یو، مونږه خطاکار او گناهګار، مونږ به د رب العالمین د حکم د تعمیل فکر کوو چې مونږ ته زمونږه آقا، زمونږه مالک، زمونږه پروردگار حاکم هغه د صلات او د سلام مونږ ته حکم کړی دی. اوس په دې صلات او سلام به زمونږ آقا مونږ ته څومره مزدوري راکوي نو دا د هغه خوښه ده. دا مونږه د هغه نه تپوس نشو کولی چې څومره پې راکې او څومره پې نه راکې. الله تعالی اجر انسان ته په دې درود شریف باندې څومره ورکوي د هغې مخکې بیانونو کې تذکره سره شوې ده.
خلومبنه غرض او مقصد د درود شریف هغه د انسان دای چې د الله تعالی هغه حکم پزیش بیا د الله تعالی احکام چې یو سړی سر ته د رسول کوشش کوي نو داغه آداب سدي په آدابو کې د حرام او نزان ساتل دا علماء لومبنه ادب ذکر کوي ځکه چې حدیث مبارک کې راځي او سړی هغه د بیت الله شریف په خوا کې کله کله د کعبه شریفي غلاف هم په لاسو باندې نیولې او आवाजونه کوي او چغې وای یا رب یا رب ای زما پروردگار ای زما پروردگار نو چې یو انسان دعاګانې کوي او په مسجد حرام کې کوي او د کعبه شریفي غلاف په لاسو کې وي او خپل پروردگار ته چغې وای او आवाजونه ورته کوي نو د دعا به ولې نه قبليږي یقینا قبليږي خدا هغه کس دغه دعا نه قبليږي کعبه شریفي غلاف نیولې په خوا کې ولاړ دی او یا رب وای او دعا نه قبليږي دا بسوک دا هغه کس دی چې ملبسه حرام چې داغه جامه د حرامونه کم لباس په بدن دی هغه حرامو د چې کله د جامې ځان ته جوړول دغه خاطر او خیال نو چې دا د حرامو ګټه ده او د مردارو ده او د حلالو ده نو ملبس ده د حرام او د خوراک چې دی نو هغه د حرامو دغه وخت کې د بدن کې چې کم خوراک یا د کم خوراک نه چې د بدن قوت حاصلې د پټي او پلي او غوخه او وینه او وډوکه دا چې پس باندې جوړیږي هغه غذا د حرام و نو د حرام غذا په نتیجه کې چې ستا بدن ته کم قوت ملو دی دا غي په نتیجه کې اوس سوال کې او دعا کوي چې یا رب ای زما رب ای زما رب نو ته چې د حرام کوم وخت خوړه دغه وخت ته طرف نو یاد چې دغه پروردگار نه بزرستو د کاروبار ترقیم غواړم دغه پروردگار نه بز زویم غواړم دغه پروردگار نه به کورم غواړم دغه پروردگار نه به معاشي مسائل حلم غواړم نو د هغه رب هغه حکم تاول نه پځې کولو چې هغه ته د حرامونه منع کړی وي او تا د حرامونه ځان نه ساتلو مردار او حرام خوراک دی کولو او اوس د کعبه شریفي غلاف نیولې دی او یا رب آیا تا د خپل پروردگار د حکم خاطر کړی دی تا د خپل رب حکم ته خیال کړو چې د حرام نه تاغه منع کړی او تا ته ځان نه سارولو نو داسې کس که د بیت الله شریف په خوا کې سوال کوي نو د دعا به څنګه وي قبول شي دا د حرامو بدن دی د نو درود شریف بارک ذکر شو چې فضائل او برکات او فیوزات داغه به حد او به حساب دي خو که یو سړی وای چې ربو خو درود شریف وایو خو په هغه ثمرات باندې هغه څه نه پویګو چې څنګه پکار ده نو دې دا فکر وکي چې د باغ آداب نی پځې کړي د هغه خبرې نی خپل کړي د کوم د وجه نه چې انسان د درود شریف په هغه فواید او په ثمرات باندې سرفراز کیږي نو پکار دی چې د حرام نه د سړی ځان ساتي او عقیده د صحیح سالم عقیده ساتي او دا د عقیده ساتي چې زمونږ د درود شریف د صلات او سلام دا الله تعالی رسي آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر د یو سړی عقیده خرابوي په جبه کلمات د درود شریفي او عقیده د درود شریف ته رسیدو دا غنی ناغه ته باغ درود شریف څنګه هغه څه فائدہ ورکي مفتی شفیع صاحب د خپل ادبی او د علمی مضامین یو مجموعه لیکل دا کشکول په نوم باندې نو هغه کې یو واقعا ذکر کړي او بیا وایي چې دا صحیح او رښتونی واقعا ده او په محدثانه انداز سره دا ثابته واقعا ده چې د یمن یو بزرگ داغه به دا طریقه وا چې هغه به حج کو د بیت الله شریف مناسک د حج نه به فارغ شو نو بیا بلاړو مدینه منوره ته د آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم
روزه مطهره ته بلاړو، حاضری به وکا، صلات او سلام به پیش کو، او بیا به یو قصیده وې د پیغمبر علیه السلام په شان کې به قصیده وې، او په هغه قصیده کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د حضرت عمر رضی الله عنه په تعریف کې اشعار، نو بیا هغه مبارکانو ته مخامخ ودرېدو او هغه اشعار به وې، د خپل عقیدت اظهار به وکړو، بیا به مخکې لاړو. نو یو ځل چې د کله د صلات او سلام پیش کې پیغمبر علیه السلام مبارک ته مخامخ او هغه خپل قصیده او غنات وې، او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د حضرت عمر رضی الله عنه په شان کې مغناتیه کلام، هغه منقبت او هغه مدح هغه پیش کا. نو یو سړی ورته رامخ کې شو، او دغه سړی د عقیدې نه رافضي و، شیعه او عقیده صحیح نه و. نو دی ورته وایي چې ما سره روټۍ ته لاړ شه. دی بزرګ ته وایي چې زما د دعوت. نو د دا فکر وکړو چې دا خو د مدینه منورې اوسیدونکي خلک دي، نو دته عذر او بانه نه ده پکار، بس تلل ورسره پکار دي. کور ته ورسره لاړو. هغه سړي چې د ځان سره کور ته بوتلو، نو د مخکې نه یو دو نوکران نه غځای کې موجودو. نو دی سړي هغه د کور د مالک هغه دو نوکران هغه حبشیان هغه پوی که چې د دې میلمنه د عجبه کټ کوي تاسو. نو هغه بزرګ چې د دې کس کور کې اوس موجود دی، او دو غټ غټ حبشیان هغه رااله، او دغه د یمن دا بزرګ د جبه کټ، او بیا ورته په غوسه کې وایي هغه جبه هغه ټوکړی ورته راوغورځوله، او ورته وایي چې ورشه ابوبکر او عمر ته یو څه چې درته جوړه کړي. بس دا سړی را روان شو. د عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم مبارک مخې ته ودرېدو، خپل صلات او سلام یې هماغه د پخوا په شان ادب سره پیش کړ، او بیا هغه ژبه خو کټ ده، نو په جړا کې او په د فریاد په هغه انداز کې خپل حاضري ولګوله دربار رسالت کې، او بیا لاړو. شپې ته بیا خوب ویني د دواړو جهانو سردار مبارک تشریف راوړو. صلات او سلام چې څوک وایي، درود شریف وایي، او د دربار رسالت سره کلکه عقیده یو سړی ساتي، او د بېدبۍ نه ځان ساتي، او د صحابو سره او د اهل بیتو سره مینه کوي، نو هغې ته الله تعالی په دنیا کې هم د هغې هغه برکات او ثمرات ښکاره کوي. نو خوب کې ویني د دواړو جهانو سردار مبارک تشریف فرما شو، او ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی. او دا سړی دغه کټ شوې ژبه هغه پیغمبر علیه السلام مبارک راواغسته، او دته هغه ژبې سره ولګول. دی چې د خوبه بیدار شو، ژبې بالکل صحیح سلامت وه، بالکل ټیک وه. او بیا خپل وخت مدینه منوره کې تیر کو، او لاړو خپل وطن ته. بل کله چې بیا رالو حج وکړو مدینه منوره ته رالو، بیا خپل انداز کې سلام پیش کو، قصیده وې. یو سړی ورته بیا وایي چې جی ما سره لږ دعوت مې دی درته روټۍ ته راسره لاړ شي. نو دته خو هغه تیر کال والا دعوت یادو، خو بیم ادب کو د مدینه منورې دا هغه باشنده چې دا د مدینه منورې اوسیدونکی دی، او د ما ته دعوت راکړو، نو د دعوت زه نشم رد کولی. دا د چا خاطر دی، د چا د وجې نه د مدینه منورې د خلکو دعوت چې دی، نو دا مونږ نشو رد کولی. ورته یې ویې ښه ده، ډېره ښه ده، توکل په خدای. لاړو ورسره، بیا دروازه باندې چې سړی وردن نشو، نو ورته رایاد شو چې دا خو هغه کور ته یې راوستم، هغه تیر کال چې په کوم کور کې زمانه ژبه کټ کړې شوې وه، او بیا راته راوغورځوله. ورته ویې چې ابوبکر او عمر دې درته جوړه کړي، دا خو هماغه کور دی. خو دا ځل د کور دی مالک د دې مېلمه ډېر قدر او احترام وکړو، او ډېر ښه مېلمستیا د ده وکړه. او چې کله بیا د دعوت نه د روټۍ نه فارغ شو، نو بیا داسې یو طرف ته کمره ونه، هغې ته یې بوتل.
دی یمنی بزرگ چوکتل نو پاغه کې یو بیزو و پاغه کمره کې او د کور دی مالک و ته وی دا پیژنې دوته نه وی دا زما پلار تیر کال دستانه په دې کور کې جبه کټ کړي و نو چې کله دغه حرکت وکړو نو دنه دا شی جوړ شوی دی هغه چې چا بے ادبی کړي و د صحابه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک او د پیغمبر علیه السلام د ملما ګستاخی کړي و او نقصان و ته رسول هغه سړی نه بیزو جوړ شو او د دې بزرګ غجب بیا الله تعالی او مغه شانته صحیح سلامته کړ نو دربار رسالت سره خپل ربط او خپل تعلق داغه یو بهترین ذریعہ د درود شریف کثرت سره ویل د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو روایت ته امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی د مشکات شریف کې مشتا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک سره مکی شریفه کې ګرځیدم نو چې مونږه بهر وروتو نو چې کم یو کان یو کم یو بوټي په مخه باندې راتلو نو هغه به السلام علیک یا رسول الله سلام دی پتا د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم نو کان او بوټو په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې سلام پیش کولو او د صلات د دې ټکی سره د حرف یا استعمال داغه باره کې مولانا زکریا سے فضائل درود شریف کې لیکي چې ابو بکر ابن مجاهد یو مشهور شخصیت دی داغه مجلس ته ابو بکر شبلی سے برالو او دا ابو بکر ابن مجاهد رحمت الله علیه ورته پاسېدو او ورته غاړه وته او پتندی باندې خپل کوډیر قدر احترام داغو نو بیا ورته مونږ وی چې دا خو خلکو ته پاگل وي یو ساده غونته سړی دی د تاسو دومره قدر او احترام وکړو نو ابو بکر ابن مجاهد رحمت الله علیه راته فرمایل چې ما د دواړو جهانو سردار مبارک په دې عمل باندې لیدلې دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک مجلس ته دا شبلی سے برالو نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته پاسېدو په خوب کې دا منظر هغه کتلې دي پیغمبر علیہ السلام ورته پاسېدو دا شبلی سے به ځان تر نږدې کو ترغاړه وته او پتندی باندې خپل کو نو وای مونږه دا شبلی سے نه تاسو کولو چې ته کوم یو عمل داسې کې چې دومره مینه تاسو سره پیغمبر علیہ السلام کړی نو یاغه وای چې زه د موز نه رستو د سوره توبه د آیاتونه ویم چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا آیاتونه ویم او بیا ویم چې صلی الله علیک یا محمد صلی الله علیک یا محمد صلی الله علیک یا محمد د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نوم د عام خلکو غونته اغستل دا غینه من راغلی ده لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا تاسو په خپلو کې چې یو بل څنګه را بلئ داسې بلنه پیغمبر علیه السلام مبارک ته مکوئ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون کم خلک چې تا ته ندا کوي د حجرو مبارکو د بهرنا من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون اکثر د دې عقل نه لري بهرنا आवाज او داسې چې اے محمد مونږ تبار روزه دا د ناپوهه خلکو کار دی او لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دغه کوم دا حکم دی چې تاسو خپلو کې یو بل ته څنګه आवाज کوئ داسې आवाज پیغمبر علیه السلام مبارک ته مکوئ نو دغه واقعاتونه چې دا معلومه شو چې आवाज ورته شوی دی نو فرق دی پکې دواړو کې كدعاء بعضكم بعضا خپلو کې یو بل رابلل داسې پیغمبر علیه السلام مرابلی نو په دعا کې او په ندا کې خو فرق شته یو आवाज کول دی او یو رابلل دی
نو دا دعا هغې نه منه راغلې ده. او بیا ندا هم داسې ندا چې عامه ندا وشي او چې نه صلات ورسره وویلی شي او سلام ورسره وویلی شي، نو دغه ندا د علماو جایز لیکلی ده او په هغې کې هېڅ قسمه شرعي قباحت نشته دی چې د چا عقیده برابره. نو د درود شریف کثرت پکار یو افضل درود علما لیکي چې درود ابراهیمی دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولانا عبدالرحیم دهلوی، شاه عبدالرحیم دهلوی د شاه ولی الله رحمت الله علیه والد صاحب هغه لیکلی دی، شاه ولی الله صاحب د خپل پلار هغه قول ذکر کړی دی په القول الجمیل کې، وایي چې زما پلار شاه عبدالرحیم صاحب هغه دا فرمایلی دی چې د درود شریف باره کې بها وجدنا ما وجدنا، بها وجدنا ما وجدنا، وای په دې درود شریف باندې مونږه موندلې دي دا چې سمو موندلې دي، مونږ چې سمونتې دي وای په درود شریف باندې مونږ دي. دا شاه عبدالرحیم سے فرمای او شاه ولی الله صاحب داغه دا وینا نقل کوي چې بها وجدنا ما وجدنا، په درود شریف باندې مونږ دي سچ مونږه مونږ دي، کغه د دنیا هغه نعمتونه دي او که دینی کامیابی دي او که نور خوشحالی دي، وای دا هر څه مونږ ته د درود شریف د برکت الله تعالی نصیب کړی دي. نو پکار دی چې د درود شریف د آدابو خیال وساتل شي، صحیح عقیده سره درود شریف کثرت سره ویل دا یو معمول وګرځول شي. الله تعالی دې موږ ته د کثرت د درود شریف د ادب سره توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. درود شریف وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.